الحمد لله رب العالمين، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد، د خلفای راشدینو د سیرت شپږ څلوېښتمه برخه. په تېره برخه کې مو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت د فتوحاتو او د کامیابیو بیانونه کول، چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په وخت کې کم ښارونه د مسلمانانو په واک کې راغلي ول او اسلامي دین او اسلامي قانون تر کومه ځایه پورې رسېدلی و او د صحابه کرامو او د تابعینو او کوششونه او خوارۍ تر کوم ملکو پورې رسېدلې وې. څو د خراسان چې د خراسان ډېر ښارونه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په خلافت کې فتح شول، د هغو فتوحاتو په سلسله کې را روانو. عبدالله ابن عامر رضی الله تعالی عنه چې اوس په دې جنګو کې د لښکرو د مسلمانانو عمومي مشر دی، د خراسان و یو بل ښار ته چې د نسا منطقې ته نږدې و د جمر اندر په نامه سره یادېدی و دې علاقې ته عبدالله ابن حازم سلمي رضی الله تعالی عنه د یو لښکره سره ولېږئ او دا سیمه یې فتح کړه. کله چې د نسا ښار والي دا حال ولیدی نو یې د مسلمانانو څخه امان وغوښتی، مسلمانانو هم امان ورکړي. تر دې وروسته عبدالله ابن عامر عبدالله ابن حازم د سرخس پر طرف باندې ولېږئ. که شاید چې دا زما د سیرت الخلفاء برخې به علما اوري، نو علماو ته معلومه ده چې په فقه حنفي کې امام سرخسی صاحب ډېر مشهور عالم دی او ډېر پیاوړی او لوی علم والا عالم دی. دا د دې سرخس ښار چې امام سرخسی ورته ویل کېږي. نو کله چې دغه لښکر د سرخس پر طرف باندې ولېږئ، سرخسیانو هم مقاومت وکوئ. په اخر کې د سرخسیانو خلک و صلح ته مجبور سول او دا سیمه هم مسلمانانو په صلح سره ونیوله. عبدالله ابن حازم رضی الله تعالی عنه په سرخس کې پاته سو او د یزید ابن عیسیٰ په قومنداني یو لښکر د کیپ او د بنیه و منطقو ته ولېږئ چې هغه هم فتح شوې. په دې وخت کې د توس د ښار مشر چې دغه توس هم په افغانستان کې مشهور ښار دی، علماو ته معلوم دی که زما برخې د سیرت الخلفاء علما اوري، هغه ته په عقلي علومو کې علامه طوسي چې په عقلي علومو کې بیا علامه طوسي ډېر مشهوره دی، دا هم د توس د ښار دی چې په عثمان رضی الله تعالی عنه په وخت کې دا فتح کېږي. نو د توس د ښار مشر چې کناستک ورته ویل کېدی، دا و عبدالله ابن عامر رضی الله تعالی عنه ته راغلی او د سولې غوښتنه یې وکوله. ده هم صلح ورسره وکوله او صلح پر 6,00,000 درهمو وسوه. تر دې وروسته عبدالله ابن عامر رضی الله تعالی عنه یو بل اسلامي لښکر د هرات پر طرف باندې ولېږئ. د هرات مشر چې کله د مسلمانانو په لښکر باندې خبر سو، دستي عبدالله ابن عامر رضی الله تعالی عنه ته د سولې د غوښتنې دپاره رالی او د ځانه سره د یوشنګ او د بادغیس دپاره هم امان غوښتی. د ده غوښتنه د مسلمانانو د طرفه ومنل سوه. عبدالله ابن عامر رضی الله تعالی عنه د دوی سره د صلح خط دستخط کوي چې هغه خط په هغه وخت کې داسې لیکل سوی و: بسم الله الرحمن الرحیم. دا معاهده د عبدالله ابن عامر د بادغیس او د بوشنګ و سردار ته ورولیکل سوه او په دې کې دا اول قدم کې دا ذکر کېږي چې دی به د الله جل جلاله څخه بیریږي او د مسلمانانو سره به ښه سلوک کوي، او دویم پر خپل ماتحت خلکو پر رعیتو باندې به کوشش کوي چې اصلاح یې وکړي، او دریم دا معاهده د هرات او د هیوار او داسې د نورو سیمو دپاره لیکل سوې ده او د دې په عوض کې به دوی و مسلمانانو ته جزیه ورکوي چې بیا به هغه جزیه پر غریبانو باندې تقسیمیږي.
او څلرم که په دې معاهده کې مخالفت ښکاره سو بیا نو صلح نسته. دا معاهده ربیع ابن نحسل یا نحشل ولیکله او عبدالله ابن عامر عمومي قمندان رضی الله تعالی عنه ټاپه کړ. تر دې صلح وروسته د میرو سردار چې شاه جهان ورته ویل کېدی دا عبدالله ابن عامر رضی الله تعالی عنه ته یو نفر راولېږئ چې صلح یې غوښتله. د مسلمانانو د طرفه د خبرو دپاره حاتم ابن نعمان الباهلي رضی الله تعالی عنه و میرو ته ورولېږل سو. وروسته تر خبرو پر 10 میلیونه او 2 لکه پیسو باندې صلح وسوه. نو میرو مسلمانانو د صلح په واسطه باندې فتح کوي. ستاسې به فایل کېږي میرو هغه ښار و چې هغه د فارسیانو باچا به څو وارې میرو ته راغلی بیا به ولاړ. خو د هرات په اطرافو کې د یاغون او د تواغون علاقې او د میرو څه حصه په جنگ سره فتح سوه. تر دې وروسته عبدالله ابن عامر احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه تخارستان ته ولېږئ. احنف مخ ته ولاړئ تر څو تر قصرة الاحنفه پورې ورسېدئ. دا د میرو او د روزیو کلکه قلا وه او ډېره مضبوطه وه. د دې سیمو سردار یو زړور سړی و، جنګي ایراني فوجي و، خو د مسلمانانو د بیرې په قلا ننوتی. مسلمانانو قلا محاصره که. په اخر کې دوی صلح وغوښتله او صلح د دواړو طرفو ترمنځ پر 3 لکه درهمه باندې وسوله. احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه په صلح کې دا شرط هم کښېښوی چې مسلمانان به ستاسې په شاهي ماڼۍ کې اذان کوي او ستاسې په وجود کې به هلته مسلمانان اوسیږي. د قلا اوسیدونکو تر دې ټولو شرایطو وروسته غاړه کښېښوله او شرایط یې ومنل. تر دې وروسته احنف رضی الله تعالی عنه نور هم مخته ولاړئ تر څو چې د میروروز سیمې ته ورسېدئ. د دې ځای خلکو مقابله شروع کړه. تر شدید جنګ وروسته مسلمانانو په زور دوی وسولې ته مجبوره کړل. که څه هم دوی تر جنګ وروسته اول قلاو ته ننوتل، قلاوې پر محاصره سوې. تر شدید محاصرې وروسته د دې قلا سردار چې مرزبان ابن بازام نومېدی دا و مسلمانانو ته د صلح دپاره راووتی او صلح هم پر 15,000 درهمه وسوه. وروسته احنف رضی الله عنه د جوزجان د نیولو نقشه جوړه کړه او اقرع ابن حبیس رضی الله عنه د یو لشکر قمندان کوي او لشکر ته د نصیحت او د توصیې پر قسم وویل چې تاسې به په خپل مابین کې مینه او محبت سره کوئ. تاسې د احنف رضی الله تعالی عنه او لشکر ته چې کوم نصیحتونه کیږي غور ورته وکوئ چې څومره ښایسته جملې ورته وایي چې مجاهدین او د جهاد ملګري او مسلمانان به یو د بل محبت او مینه سره کوي. دویمه ټوټه د نصیحت دا وه په کارو کې به اخلاص کوئ چې اطمیناني ژوند مو په نصیب سي. یعنی داسې موږ وایو چې سکون او آرام زموږ په ژوند کې راسي، زموږ په ژوند کې خوشحالي راسي، زموږ ژوند د اسعد سي. نو د هغه دپاره اقرع ابن حبیس رضی الله تعالی عنه د لشکر قمندان و لشکر ته وایي چې تاسې اخلاص کوئ. نو موږ تاسې هم که په هر کار کې د الله جل جلاله د مخلوقاتو سره اخلاص وکوو زموږ به اطمیناني ژوند په نصیب سي. خاص کر د مجاهدینو دپاره لویه توصیه ده چې دوی په جهاد کې اخلاص وکړي. خاص د الله د رضا دپاره خپل جهاد وي، خپلې ستړیاوې وي، هغه ستړیاوې به ده ته وسا ژوند ور په برخه کې. او د نصیحت بله جمله یې دا وه چې د خپل نس او د پرجو سره جهاد وکوئ چې دین مو خوندي سي. یعنی د نس په خواهشاتو پسې مه ګرځئ چې آ شی ښه خوند راکوي وی خو آ شی ښه خوند راکوي، یا د فرج او د شرمګاه په خواهشاتو پسې ګرځې چې هر ځای د شهوت غوښتی هلته شهوت پوره کوې. که د نس او د فرجو په خواهشاتو کې انسان ډوب سو، هر انسان چې وي که د مجاهدینو د طبقې وي، که د بل طبقې وي، که د بلې څانګې وي، نو که انسان د دغه دوو خواهشاتو شکیل رالی او په دې کې فساد سو د دې دین د لاسه وځي. لکه پیغمبر علیه السلام چې هم په یو حدیث شریف کې وایي چې تاسې ماته د 2 شیانو ضمانت راکئ، د ژبې ضمانت راکئ او د فرج
او د شرمګاه ضمانت راکوي چې دا دوه شیان په حرامو کې مه استعمالوئ، زه به تاسې ته د جنت ذمهواري واخلم چې تاسې به الله خامخا جنت ته داخلوي. او د نصیحت بله ټوټه یې دا وه چې خیانت مه کوئ، چې د جهاد جذبه په تاسې کې سالمه پاتې سي. داسې موږ تاسې وینو چې ډېر مسلمانان اوس د جهاد څخه خواتوري او یا جهاد نه کوي یا جهاد یې په زړه کې ډېر بد معلومیږي. دا د دوی پر خائنانه اعمالو دلالت کوي. دوی په دین کې خیانت کوي، دوی د مسلمانانو ورونو سره خیانت کوي، دوی د خپلو ورونو سره خیانت کوي، دوی په خپل کور کې خیانت کوي، په محله کې خیانت کوي، د الله سره خیانت کوي، د رسول سره خیانت کوي او د کتاب سره خیانت کوي، د دین سره خیانت، چې د هغو څخه هغه د جهاد جذبه هغه مړه سوه د دوی په زړو کې. نو که ستاسې ورته فکر دی د صحابه کرامو څونه سلیس او مسلسل جهاد دی را روان دی، څومره ستړیاوې دي دوی تېرې، څومره لیرې لیرې ملکونه دي چې دا دوی د مکې مکرمې او د مدینې منورې څخه دا ملکو ته دوی راغلي او دا یې محاصره کړي او ډېره په ستړیا باندې دا ښارونه نیولي، د خپلو کورو د علاقو د ډېر مشکلاتو سره دوی مخ دي او د خپلو علاقو څخه رالیري. او زموږ ستاسې جهاد که څه هم دومرې لیرې او دومرې ستړیاوې نه وي او هغه رقم مخامخ جنګ هم نه وي لکه دغه وخت، خو بیا هم زموږ زړونه اچولي. سلسله یې هم ټوله دغه ده لکه دلته چې اقرع بن حابس رضی الله تعالی عنه چې جلیل القدر صحابي دی، هغه خپل لښکریانو ته وایي چې تاسې خیانت مه کوئ، که خیانت په هر طبقه کې تاسې وکوئ د جهاد جذبه پکې در ختمیږي. تر دې نصیحتو وروسته اقرع ابن حابس رضی الله تعالی عنه روان سو، څو جوزجان ته ورسېدی. هلته شدید جنګ وسو خو په آخر کې مسلمانانو جوزجان فتح کوي. وروسته اسلامي لښکر د احنف رضی الله تعالی عنه په مشري باندې د تالقان پر طرف باندې روان سو. تالقان او فاریاب دا دواړه ونیول چې دا منطقې اوس هم په افغانستان کې مشهوره دي. احنف رضی الله تعالی عنه د تخارستان مشهور ښار چې بلخ و دې بلخ ته ولاړی. هلته چې کله ورسېدی د هغه ځای اوسېدونکو صلح وغوښتله او صلح پر 3 لکه درهمو وسوه. احنف رضی الله تعالی عنه اسید ابن التمش د بلخ حاکم او والی جوړ کړي او په خپله د خوارزم پر طرف باندې چې دا په علماو کې یو علامه خوارزمي یو عالم تیر سوی دی چې دا خوارزم ته هم دلته مسلمانان د عثمان رضی الله عنه په خلافت کې ورل. خو د دې خوارزم د ښار په مخ کې یو دریاب و چې اسلامي لښکر یې د پرمختګ څخه منع کول او دا ټولې سیمې چې پته سوي دي دا د ماوراء النهر په نامه سره یادېدې. د اسلامي لښکر د بیرته راتګ په وخت کې اسید رضی الله تعالی عنه د صلح ټول مالونه سره جمع کړل او په ځینې روایتو کې داسې راغلي دي چې کله عبدالله ابن عامر رضی الله تعالی عنه د ماوراء النهر ټولې سیمې فتح کې او د دریاب غاړې ته راورسېدی نو د هغه ځای اوسېدونکو هم صلح وکوله ځکه چې دوی د مسلمانانو پرله پسې فتوحات لیدل نو یې په زړو کې بیره پیدا سوه او ټول تسلیم سول. اسلامي لښکر په داسې حال کې را روان سو چې د ډیرو فتوحاتو تاج یې پر سر و. د شکر د ادا کولو دپاره د نیشاپور څخه د عمرې احرام وتړی. عبدالله ابن عامر رضی الله تعالی عنه قیس ابن هیشم د خراسان والی مقرر کړي او په خپله د حجاز پر طرف باندې را روان سو څو مدینې منورې ته راورسېدی او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره یې ولیدل او د اسلامي لښکر ټول فتوحات یې ورته بیان کړل. اوس به د استخر فتح کېدل درته بیان سي. استخر یو پلا مخکې هم فتح سوی دی خو تاسې بیا اوس واورئ چې استخر څو وارې پرله پسې فتح سي بیا دوی بغاوت وکوي بیا فتح سي بیا دوی بغاوت وکوي. دا استخر د پارسیانو یو لوی ولایت و. د حضرت عمر رضی الله عنه په خلافت کې مسلمانانو استخر په زور او په جنگ باندې فتح کړی و خو په وروسته کې د دې ځای اوسېدونکو بغاوت وکوي. حضرت عثمان رضی الله عنه د حملې امر وکړي. د هجرت په 28م کال مسلمانانو پر استخر باندې حمله وکوله بیا یې فتح کوي. یو څه وخت هلته کراري وه خو د هغه ځای خلکو بیا بغاوت وکړي. د هجرت په 29م کال کې مسلمانانو د عبیدالله ابن معمر رضی الله تعالی عنه په مشري باندې پر استخر باندې حمله وکوله. د هغه ځای خلکو سخته مقابله وکوله. تر شدید جنګ وروسته مسلمانانو
مسلمانانو ماتې وخوړله. یعنې دا په پارسي جنګو کې هغه اول ماته ده او په پارسي دولتو کې هغه اوله ماته ده چې د عثمان رضی په خلافت کې مسلمانان خوري. دلته مسلمانانو ماتې وخوړله. دا خبر چې کله عبدالله ابن عامر رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی نو د یو قوي لښکره سره د استخر پر طرف باندې روان سو. دلته ایرانیان هم و جنګ ته تیار ول. نو د دواړو طرفو ترمنځ شدید جنګ شروع سو. مسلمانان په ډیر شجاعت او په مړانه سره وجنګېدل. په اخر کې و ایرانیانو ته ماتې ورکړه او ډیر پوځیان یې ځینې ووژل. په دې طریقه سره استخر بیا فتح سو. په دې وخت کې عبدالله ابن عامر رضی الله تعالی عنه د شاوخوا علاقو د طرفه څخه خبر سو چې د دارالجبرد خلکو هم بغاوت کړی دی. دی رضی الله عنه د دوی پر طرف باندې د حملې لپاره روان سو. کله چې د جور سیمې ته ورسېدی هغه یې لا نه و فتح کړی چې خبر ورته راورسېدی چې د استخر خلکو بیا بغاوت وکوي. دا ایرانیان او پارسیان په دا استخر کې ول او دلته د دوی غټ غټ مشران هم ول. نو ځکه بار بار به دوی فتح کول. نو دا هم ډېره ستړیاوې دي د مسلمانانو چې څومره ستړیاوې دوی تېروي چې یوه علاقه و یوه سیمه دوی اسلام ته تابع کړي او په جنګ باندې او په زور یې ونیسي خو هغه خلک څه وخت بعد بیا بغاوت وکوي. نو د جور تر فتح وروسته عبدالله ابن عامر رضی الله تعالی عنه دا مهمه وبلله چې یو وارې به د استخر و خلکو ته ښه ادب او د ادب درس ورکم چې بیا بل وارې داسې ونه کوي. نو دستي د استخر پر طرف باندې روان سو. د استخر خلکو دا وار په جنګ کې خیر نه لیدی. نو په قلاو ننوتل. مسلمانانو قلاوي محاصره کې تر سختې محاصرې وروسته د قلاو دیوالونه په منجنیق باندې ور ونړول چې دا د هغه وخت توپ غوندې شوی و او ښار ته ورننوتل. هلته بیا شدید جنګ شروع سو چې په نتیجه کې ډیر ایرانیان او د دوی مشران ووژل سول او تر دې وروسته شریک ابن اعور الحارثي رضی الله تعالی عنه د هغه ځای حاکم وګرځول سو او هلته یې ښایسته مسجد هم جوړ کړي. اوس به د کرمان فتح کېدل درته وسي. دا ښار د فارس په جنوب شرق کې واقع دی. دا ښار پخوا مسلمانانو فتح کړی و خو د دې ځای خلکو بغاوت کړی و. کله چې د بغاوت خبر حضرت عثمان رضی الله عنه ته راورسېدی په دې وخت کې عبدالله ابن عامر رضی الله تعالی عنه د فارس پر طرف تللی و خو دغه د شرق طرف یې نه. نو مشاجع ابن مسعود السلمي رضی الله تعالی عنه د یو لښکر قومندان کوي. مشاجع رضی الله تعالی عنه هم دستي د کرمان پر طرف باندې روان سو. په لاره کې بمنید سیمه او علاقه ونیوله او د هغه ځای خلکو ته امان ورکوي او هلته یو ماڼۍ یا قصر هم جوړ کړي چې نوم یې قصر مشاجع پر کښېښوی. تر دې وروسته د کرمان د ښار پر مختلفو علاقو باندې حملې وکولې چې په دې علاقو کې د بروخره او د شیرجان سیمې هم ونیول سوې. د شیرجان اوسیدونکو د مسلمانانو سره مقاومت وکړي. په آخر کې محاصره سول خو بیا هم د دوی دا فکر و چې مسلمانان د ډېرې محاصرې طاقت نه لري او د بلې خوا کومک هم په تکلیف سره ورته راځي. نو د مسلمانانو ماته او شکست به یقیني وي خو دوی ته د مسلمانانو فولادي همتونه نه ول معلوم. نو مسلمانانو محاصرې ته دوام ورکوي تر څو چې شیرجان ښار هم فتح سو. تر دې وروسته اسلامي لښکر د کرمان و نورو ښارو ته ولاړی. په لږ وخت کې یې ډېر ښارونه او ډېر کلي فتح کړل. کرمان ټول ښار په خپله قبضه کې مسلمانانو راوستی او د کرمان ډېر خلک پر دریابي لارو باندې و سوجستان ته وتښتېدل. اوس به د سوجستان او د کابل فتح کېدل درته بیان سي. دا ښارونه د افغانستان په جنوب غرب کې واقع دي. سوجستان د حضرت عمر رضی الله عنه په خلافت کې مسلمانانو فتح کړی و خو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په خلافت کې د هغه ځای اوسیدونکو بغاوت وکړي. کله چې عبدالله ابن عامر رضی الله تعالی عنه د خراسان د عملیاتو لپاره روانېدی نو په کرمان کې ربیع ابن زیاد الحارثي رضی الله تعالی عنه ته یو لښکر ورکړي چې ته
د سجستان پر طرف باندې ولاړ شه. اسلامي لښکر په ډیره چابکي د زالق د قلا پر طرف باندې روان سو تر څو قلا یې محاصره که. د محاصرې په وخت کې دښمنانو د حملې غوښتنه وکوه. مسلمانانو هم د دوی د غوښتنې سره سم داسې شدید حمله پر وکوله چې په دوی خپله ماتې او شکست ومنئ. وروسته یې وصلحې ته غاړه کښېښوله. د زالق قلا چې کله مسلمانانو ونیوله نو د دې تر نیولو وروسته اسلامي لښکر 8 کیلومتره لیرې د کرکوې سیمې ته روان سو. د هغه ځای اوسېدونکو په کلکه اسلامي لښکر سره مقاومت وکوئ. وروسته تر مقاومته یې بیا صلح ته غاړه کښېښوله او صلح ورسره وسوه. د کرکوې او د زالق د شارو تر فتح کېدلو وروسته مسلمانانو خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او د هغه ځای څو داسې کسان یې ورسره ملګري کړل چې په لارو کې ماهر ول. د دوی په ښوونه د زرنج تر سیمې پورې ورسېدل. د زرنج تر فتح کېدلو وروسته یې هلمند هم فتح کوي. بیا اسلامي لښکر د رشد علاقې ته ورغلی خو د هغه ځای خلکو سخته مقابله وکوله. تر شدید جنګ وروسته کفارو ماتې وخوړله. مسلمانانو د زرنج په شاوخوا سیمو کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. په دې وخت کې د دې علاقې خلکو و مسلمانانو ته خپل مشر چې ابرویز نومېدی د صلحې دپاره راولېږئ. خو د دې مشر تر راتګ مخکې مسلمانانو ته د ده د راتګ خبر ورسېدی چې د دې علاقې مشر راځي. نو ربیع ابن زیاد چې د مسلمانانو عمومي قمندانو په دې وخت کې او د ډیرې دبدبې او د هیبت خاوندو د کفارو مړي ټول سره راټول کړل او پر هغو سربیره یې خپل شاهي تخت جوړ کړ. ابرویز چې د دې علاقې مشر و دا چې کله رالی او دا حالت یې ولیدی نو ډیر وبېرېدی او مسلمانانو ته داسې زر کسه مریان په تحفه کې ورکړل چې د هر یوه په لاس کې د سرو زرو یو ګیلاس و او بیا یې صلح وغوښتله. مسلمانانو هم صلح ورسره وکوله نو دا منطقه هم فتح سوه. تر دې وروسته اسلامي لښکر د سناروز ودرې ته ولاړی چې دې علاقې په هغه وخت کې ډېر شهرت درلودی ځکه یو وخت په دې دره او په دې ځای کې ایرانی فوجان او د ایرانی فوجانو لوی مشر رستم اوسېدی. رستم خو ستاسې په یاد کېږي چې د حضرت عمر رضی الله عنه په بیان کې د بیان تېر سوی دی. نو د دې ځای خلک اوس هم په زړورتیا او په جنګیالیتوب باندې مشهوره ول. مسلمانانو چې کله دا ځای ته راورسېدل نو د دې ځای خلکو جنګ شروع کړي. تر شدید جنګ وروسته مسلمانانو دوی ته ماتې ورکړه او سیمه تر خپل تسلط لاندې راوستله. تر دې وروسته ربیع رضی الله تعالی عنه بیرته زرنج ته رالی او تر 2 کلو پورې هلته اوسېدی. لږ وخت وروسته عبدالله بن عامر رضی الله تعالی عنه هم زرنج سیمې ته راورسېدی. څو ورځې وروسته د ربیع او د عبدالله بن عامر رضی الله تعالی عنهما په مابینځ کې مشوره سره وسوه چې دوی وویل چې د بني کعب یا د بني حارث د قبیلو یو سړی به د لې په زرنج کې مشر کو او موږ تاسې به ولاړ شو مدینې منورې ته. ربیع رضی الله عنه په زرنج کې 2.5 کاله حکومت وکوي او په دې وخت کې 40,000 باغیان د بندیان کړي ول. یعنې دلته خلکو بغاوت کوي خو باغیان د بندیانول. د دوی تر روانېدلو د مخه د بني حارث د قبیلې یو نفر د دغې سیمې او د دې علاقې حاکم وګرځوئ چې دوی کله روان شول د دې نوي حاکم او د نوي والي څخه خلکو بغاوت وکوي او د مسلمانانو څخه یې شار بیرته ونیوئ. مسلمانانو چې کله د شاره څخه د وتلو هڅه وکوله چې ووځي د شاره په دې وخت کې د دې شار کفارو د شار دروازې ورته وتړلې. داسې موږ وایو چې هلته یې پر کلایو ونیولې یا شار ته ورسېدل پر کلاو یې محاصره ولګوله. دا په هغه وخت کې داسې و چې پر هر شار او پر غټو علاقو پر هر ملک باندې به غټ دیوالونه راګرځېدلي ول غټې دروازې به وي. نو اول به دوی چې جنګونه کول تر شار د باندې راوتل جنګ مګر که به بیا هلته سخته پر راله په خپلو کلاو به ننوتل. پر شار به هم کلا راګرځېدلې و بیا په شار کې دننه بیا نورې کلاوې وې پسې. نو اوس هم دی چې کله مسلمانان راوځي دوی د شار دروازه ورته بنده کړه.
ځکه دوی پوهېدل که مسلمانان تر ښار ووځي او بیا خپلې قواوې سره راجمع کړي نو پر موږ حمله کولی شي. عبدالله ابن عامر رضی الله عنه ته چې کله دا خبر ورسېدی نو په سجستان کې دی په هغه وخت کې و. نو په سجستان کې د خپل ځان نائب عبدالرحمن ابن سمره رضی الله تعالی عنه وټاکی او په خپله د زرنج پر طرف باندې روان شو. کله چې راورسېدی شاوخوا ښار یې محاصره کوي. د اختر په ورځ باندې د باغیانو څخه لږ غفلت وسو. د دې څخه مسلمانانو فایده واخیستله او په ښار ورننوتل. باغیانو چې کله دا حال ولیدی د صلح نارې شروع کړې. مسلمانانو پر 20,000 درهمه باندې او پر 2,000 مریانو باندې صلح ورسره وکوله. په دې وخت کې عبدالرحمن ابن سمره چې په سجستان کې و د زور پر غره حمله وکوله. کفارو د سختې محاصرې په سبب باندې صلح وغوښتله. مسلمانانو هم صلح ورسره وکوله او په دې سیمه کې مسلمانانو ته ډېر غنیمتونه په لاس ورغلل. د اسلامي لښکر شمېر 8,000 نفره و چې هر یوه ته 4,000 درهمه ورورسېدل. په دې سیمه کې هندوان ډېر ول او دې هندوانو یو بت درلودی چې د سرو زرو څخه یې جوړ کړی و او د یاقوتو سترګې وې. عبدالرحمن ابن سمره رضی الله تعالی عنه د بت لاسونه ورمات کړل او سترګې یې ځینې راوایستلې او هندوانو ته هغه سترګې ورکړې او بیا ورته وویل چې دا کار ما د دې دپاره وکوئ چې تاسو ته دا در معلومه سي چې بوتان نه چاته فایده رسولی سي او نه تاوان. او تر دې وروسته مسلمانانو د زابلستان او د کابل پر طرف لاړل او هغه هم فتح کړل او په شاوخوا سیمه کې هم اسلامي بیرغونه ودرول. عبدالرحمن ابن سمره رضی الله تعالی عنه بیرته وزرنج ته رالی. تر هغو حالته و چې د عثمان رضی الله تعالی عنه په خلافت کې فتنې را شروع کېدې. اوس به د بلنجرد فتح کېدل درته بیان سي. د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلافت کې د هجرت په 22 کال ترکانو او خزرجانو په ګډه پر مسلمانانو حمله وکوله. د دې حملې سبب دا و چې د اسلامي لښکرو په پرلپسې حملو سره دې دوو قومو ته او قبیلو ته ډېر تاوانونه رسېدلي ول. نو د دواړو قومو خلک د مشورې دپاره سره راټول سول او په خبرو کې یو بل ته کمزوري او پیغورونه ورکړل. په دې قسم سره د ټولو احساسات پر جوش رال او بیا په خپل مابین کې سره وویل چې تر نن د مخه پر موږ باندې هیڅ چا او هیڅ قوم حمله نه ده کړې چې کامیابه سوی دي او موږ دونه قدرت هم لرو چې عربو ته ماتې ورکړو. تر دې مخکې د حضرت عمر رضی الله عنه په خلافت کې مسلمانانو د عبدالرحمن ابن ربیعه په مشري باندې پر بلنجرد باندې حمله کړې وه او ترکان یې داسې بیرولي ول چې په خپل مابین کې به ترکانو ویل ولې عرب خو انسانان نه دي بلکې دا فرشتې دي، تورې هیڅ کار نه پر کوي. خو دا بیره د دوی د زړه څخه هغه وخت ووتله چې یو ترکي نفر چې د ترکو هغه په ډیرو وشو کې و یو مسلمان ته کمین نیولی و. مسلمان چې کله پر رالی د ترکي وار پر وکړي او په غش یې وویشتی، هغه مسلمان شهید شو. په دې سره دغه ترکی ولاړی و خپل قوم ته وویل چې تاسې چې کوم ګمان کوئ هغه غلط و چې تاسې ول مسلمانان نه مړه کېږي بلکې مسلمانان هم زموږ پر قسم باندې مړه کېږي، نو راځئ چې حمله پر وکړو. نو ترکانو او خزرجانو په ګډه سره پر مسلمانانو حمله وکوله چې ډېر شدید جنگ جوړ شو. عبدالرحمن ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه په دې جنگ کې شهید شو. بیا د ده ورور سلمان ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه د اسلامي لښکر مشري پر غاړه واخیستله او د دښمنانو و جنگ ته یې دوام ورکوي. په دې سیمه کې د مسلمانانو ډېر شهیدان وسول او په عین وخت کې د کوفې خلکو د خپل والي په مقابل کې مخالفت هم ښکاره کوي. کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ته د شهیدانو د شهادت او د کوفې د خلکو د مخالفت خبر ورسېدی نو ډېر غمجن شو. پس د انا لله و انا الیه راجعون څخه یې وویل ای الله د کوفې خلکو د خپل والی مخالفت کړی دی او د خپلو وعدو مخالفت یې کړی دی، ته مغفرت ورته وکړې. او دا هغه اول مخالفت دی چې د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلافت کې پیښیږي. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت الخلفاء به په راتلونکو حصو کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.